زه به دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فایدې په اختصار سره درته بیان کړم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقري یا نابغه نه و، چې د ده علیه الصلاة وسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری و. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته که یو انسان هر څونه په یوه مثل اعلی پسې وګرځي، په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دې کامل او مثل اعلی وي، بې له شکه دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولی شي، ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت دپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي، ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل سوي دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي، د قرآن مجید په معنا او مقصد نشي پوهېدلی، ځکه د قرآن کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل سوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نشي معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نشي، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نشي معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نشي. څلورم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه یوځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهېدل د یوه اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یوه ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربانه مربي و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې یې د تعلیم او تربیې وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یوه مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه واعظ په صفت
یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو پلار دپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق د هغه د حال سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطیف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډېر مثالونه شته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر کړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټوله په هغه بې مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وه او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیابه او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه.